میدان وردګ ولایت چې زیات شمیر تاریخي سیمې لري د دغه ولایت د مرکز اړوند په کوټه عاشورو سیمه کې د خواجه اسحاق ولی په نوم زیارت چې سلګونه کلونه تاریخ لري د وخت په تیریدو سخت زیانمن شوی و چې د سیمې اوسیدونکو او اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ یې رغنیزې چارې پیل شوې. خواجه صاحب مبارک دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له اولادی څخه د انقلاب په تیریدو سره دغه زیارت او دغه تعمیر خراب شوی ده. نو بیا د سیمې خلکو مشرانو علما کرامو خلیفه صاحبانو له موږ څخه دا غوښتنه وکړل د زیارت له موږ سره ثبت چې د امارت په اجازه یې موږ به دا خپله جوړ کړو یا موږ له دې سره موافقه وکړله په دې کې. د سیمې اوسیدونکي د خواجه اسحاق ولی زیارت تاریخ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولاد ته منسوبوي چې د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې دا ډول نور تاریخي زیارتونه هم شته چې له مسئولینو یې د بیا رغولو غوښتنه کوي. تاریخ اولیاء است که از ابوبکر صدیق صاحب 3 بچه‌ش هم دفن است. یکی خوجه صاحب است، یکی خوجه اسحاق ولی است، یکی هم در سنگلاخت است. این 3 برادرها در مسابقه که جنگ چی بوده جهاد بوده دمو وقت یا اینجا به شهادت میرسه. ټول ته باید توجه وکړو په لسګونه ځایونه زښت دي خلقه شریفه مبارکه ده دلته اعلان شهیدان دي نجیب دوره کې شهیدان شوي دي. په داسې حال کې چې په یاد سیمه کې د شهیدانو ښارګوټي په نوم هم یو تاریخي ځای شتون لري چې په دغه ځای کې لسګونه کلونه وړاندې په یو ځای 83 کسان په شهادت رسیدلي. مسؤلین ډاډ ورکوي چې دا هر څه به د تاریخ زرینو پاڼو ته ورسوي.